نو زموږ په امت کې معاشرت او د انسانانو همدردي او غمخواري او د انسانانو سره د انسانیت زندگی کول دا د دین اهمه شعبه بلل کیږي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې او زموږ د دین په تعلیماتو کې دې ته دومره اهمیت ورکول شوی دی چې ډېر ځله د هغې حد نه وي، ډېر ځله د هغې اهمیت ته د انسان عقل حیرانېږي. تاسو ګورئ زموږ په دین کې لمونځ کول دا هم اهم عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټوله دین ستن او بنیاد بللی ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې کم سړی لمونځ کوي هغې دین وکړي، چې کم سړي لمونځ پرېښوي هغې دین پرېښو. بیا خاص کر د نارینه‌و دپاره لمونځ په مسجد کې په جماعت باندې کول دا ډېر اهم عمل دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې دومره تاکید کړی دی چې ښکاره یې دا خبره کړې ده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې په کومه محله کې مسجد دی د هغه سړي لمونځ په کور کې بغیر د مسجد ته نه صحیح کېږي. هغه سړی به مسجد ته راځي او لمونځ به په مسجد کې کوي. که څه محدثینو د دې معنا کړې ده چې د هغه سړي کامل لمونځ نشته، د هغه سړي لمونځ د نوره ډک نه دی، د ثوابه ډک نه دی چې دی د کلي په محله کې مسجد لري او بیا دی په لمانځه کې باندې په کور کې ولاړ او در دې حده پورې پیغمبر علیه السلام پر دې باندې خبره کړې ده. وایي چې کله اقامت وسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه دې څپو کې شاوخوا وګورم او بعضې انسانان ما ته داسې معلوم سي چې هغوی لمانځه ته نه دي راغلي. نو زما زړه ډېر ځله دا غواړي چې زه په خپله بل څوک د امامت دپاره مخته کم او زه ولاړ سم په دې کلي وګرځم چې کم څوک په کورو کې ناست لمنځونه په کورو کې کوي زه د هغې کورو ته ور واچوم، د هغې کورونه پر دې باندې وسوځم. نو در دې حده پورې پیغمبر علیه صلات وسلام د جماعت پر لمانځه باندې تاکید کړی دی. لکه ډېرو علماو دا لیکلي دي چې ظاهرا خو خلک دا وایي چې د جماعت لمونځ سنت دی، لیکن حقیقت دا دی چې د جماعت لمونځ واجب دی، صرف ثابت په سنتو په حدیث دی، نو په دې وجه خلک سنت بولي. لکه په جماعت باندې لمونځ کول دا ادای کامله ده او بې جماعت لمونځ کول دا ادای ناقصه ده. او د دې سره سره پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله بیمارو هغې په کوم شکل په خپل عمل د دې اهمیت د حجرې مبارکې څه حال راسته یې ورسه ابوبکر ته وه صلی بالناس په دې خلکو باندې لمونځ وکړه د مخه څه جومات ورکړه. لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام پښې مبارکې او بدن مبارک دومره بې طاقته دی چې دا پښه د خپله ځایه څه در بله ځایه نشي پورته کولی. بیا هم هغې په دې حالت کې په حجره کې لمونځ نه کوي، د دوو صحابو پر وژو باندې لاسونه ایښي دي او دا پښې مبارکې ورپسې کېږي او د مسجد تر صفه پورې ځان رسي. نو زموږ په دین کې په جماعت باندې لمونځ کول د دې ډېر زیات اهمیت راغلی دی او دا ډېر موقت او ټینګ عمل دی. لیکن که جماعت هر څومره اهم دی، بل طرف ته علماو یو مسله لیکلې ده، که چیرې یو سړی په خپله زندگی کې یو ناجوړی بیماری لري چې د هغې د ناجوړیو بیماری څه نورو انسانانو ته تکلیف دی، لکه بعضې خلک هغې د بدن څه نه څه د بدبویي اثار راځي، د بعضې خلکو د خلو څه بوی راځي، څوک خدا رقم د سګریټو د نسوارو د نورو اعمالو عادي او الله تعالی د دې خولې د ولولو توفیق هم نه ورکوي. نو چې کم سړی د دې شانو سره ناعادت وي نو بیا هغه سړي باندې د دې ډېر بد اثر راځي، هغې ته د دې ډېر تکلیف وي. نو یو سړی علماو لیکلی دی چې د هغې متعلق داسې زندګي یې ده یا د خولې بدبویي راځي یا د بدن څه بدبویي راځي یا په یو داسې ناجوړي باندې اخته دی چې دی مسجد له راسي په مسجد کې د ده د راتګه څه خلکو ته تکلیف وي. بیا که د جماعت لمونځ هر څومره اهم عمل دی نو علماو لیکلي دي د دې سړي دپاره مسجد له راتلل دا ناجایز عمل دی، ناروا عمل دی، ګناه عمل دی. دا نه معنا چې صرف د هغې د ذمې څه د مسجد راتګ ساقط سو، نه، د دې سړي د ذمې څه د مسجد راتګ ساقط نه، بلکې د دې سړي مسجد ته راتګ ناروا دی. که مسجد له رالی دا سړی په ګناه اخته دی. نو په دې وجه باندې چې زموږ په دین کې مسلمان ته تکلیف ورکول او د مسلمان د تکلیفه څه ساتل، نو مسلمان ته تکلیف ورکول دا ډېره لوی ګناه ده او مسلمان د تکلیفه ساتل دا ډېر لوی ثواب دی. او جماعت که هر څومره ثواب دی خو د ده د دې عمله څه مسلمان ته تکلیف ورکول کېږي او د مسلمان د خپلو تکلیفو څخه بچاول دا د دین اهمه شعبه ده. نو علماو لیکلي دي چې د دې په مقابل کې د جماعت لمونځ هم ساقطېږي، بیا د جماعت لمونځ د ده څه ساقط دی به کور